अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د نړۍ ټولو پښتنو وروڼو خویندو السلام علیکم. ستړي مشه. تمه ده چې روغ جوړ وئ. الله مو په نړۍ کې داس کې غړی ژوند نصیب کړه او الله مو چې دی نو په خپله خاوره خپل وطن پښتنستان نصیب کړه. پښتنو وروڼو خویندو، د 14 کالو 14 کالو راسې چې دی نو مونږ لګیا یو د حقوقو دپاره. کوم حقوق؟ د خپل قوم د بیل وجود د بقا د حقوقو دپاره، د خپل پښتون رور د حقوقو دپاره. مونږ 14 کالو راسې غوښتل غواړو چې مونږ ته په خپله ژبه کې زده کړه راکړئ. زمونږ په خاوره زمونږ دود دستور زمونږ کورني معاشرتي نظام ته قانوني تحفظ ورکړئ. زمونږ په پیژن پاڼه کې زمونږه پیژنګلو پښتون ټکی واچوئ. زمونږ په وسایلو کې زمونږ پښتون رور ته اولنۍ برخه ورکړئ. تاسو به نه خبر ورنو چې زمونږه په دې خاوره زمونږ د رور سره کم کار روان دی، په هغې لا زمونږ خپل رور چې دی هغه پوهه نه دی. زمونږ رونو خویندو سره چې کم په دې خاوره کار روان دی، بخښنه غواړم په دې انټرنیټ څه مسله شوې وه. تاسو به خبر یې چې زمونږه په خپله خاوره زما پښتون رور چې دی نو نن د چواړیتوب کار کوي او کم بچي چواړی و د بل قوم د بل مذهب کس هغه نن سپروایزر دی. دا د زړه د خوږ خبرې دي. زما رور چې دی هغه په خپله خاوره هغه روزګار نه مومي. زما رور چې دی هغه په خپلو وسایلو کې اختیار نه لري، وس نه لري، برخه نه لري. زما ژبه هغه د اختیار ژبه نه ده. پکار خدا ده چې پښتو د اختیار ژبه وي، پښتو مالک وي د دې خاورې، د پښتنې خاورې، او نورې ژبې همسایه او میلمانه وي د قدر وړ وي. خو بده مرغه دلته نورې ژبې چې دی نو هغه مالکې دي، هغه په هر لحاظ سره شتمني دي او زمونږ خپله ژبه چې دی په خپله خاوره په ښوونځو کې په وینا باندې ماشوم ته پې سزا ورکړی کېږي. پښتنو وروڼو خویندو، تېر 14 کالو راسې د زړه د کومې مونږ د خلکو ته مینتونه کوئ چې خدای ته وګورئ. زمونږه دا بیل وجود مه ختموئ. زمونږ ژبه، جامه، دود دستور، زمونږ کورنۍ معاشرتي نظام مه ختموئ. زمونږه زړونه مه توروئ. خو د بده مرغه زمونږ نسل وژنه روانه ده. چا چې د هغې خلاف اواز پورته کړو هغه غداران شول، هغه د نورو ملکونو چې دی نو څه وایي ورته چې ایجنټان شول. نور ملکونه هغه سپورټ کوي لګیا دی، تورونه خو هر قسمه لګي. زمونږ که پارلماني پارټیانې دي نو هغه په دې ملک کې هغه جوبن ته څوک نه پرېږدي.
پرېږدي چې هغه د خپل قوم دپاره هغه بارزین تکړه مشران چې دی هغه په بل قوم کې نه وینم خو د بد مرغه دا یو داسې نظام دی جوړ کړی دی که اسفندیار اچکزی په یو ځای ټول نو زمونږ اسفندیار بخښنه غواړم بیا دا انټرنیټ بیا دغه کېږي خو زمونږ اسفندیار صاحب او اچکزی صاحب که ټول د دې پښتونخوا او د جنوبي پښتونخوا ټول سیټونه مو ګټي د فاټا مو وګټي نو هغه د پنجاب په مقابله کې نشي راتلی هغه د دوی دا نظام داسې جوړ کړی دی چې نشي راتلی هغه وزیر اعظم نشي جوړی دی او هغه شان ګټې پښتون قوم ته نشي راوړی کوم چې د پښتون قوم د وجود د بقا دپاره ضروري دي د پښتون قوم د هغه بیلې پیژنګلو د بقا دپاره ضروري دي په وسایلو د اختیار دپاره ضروري دي په وسایلو کې د هر پښتون برخې دپاره ضروري دي نن حل دا دی رونو چې بل مذهب د بل قوم سړی چې دی هغه سپروایزر دی او زما د قوم ځوان چې دی مسلمان ځوان چې دی پښتون ځوان چې دی نو هغه دلته کې نن چې دی لاړو چوړی جوړ شو دا هغه د زړه خوږ دی چې موږ دې سیس ته زما په خیال چې دا غوښتنې چې دي دا اوس رو موږ ته د بغاوت هغه دغه راکوي تمغه راکوي لګیا دی موږ حق غواړو دا زموږ حق دی چې موږ په خپله خاوره خپل آزاد پښتونستان ولرو که څوک وایي چې یاره دا تاسو بغاوت کوئ دا تاسو چې دی نو صحیح خبره نه کوئ نو په هر ډګر موږ د هغوی سره ناستې ته تیار یو زموږ حقوق څوک نه راکوي زموږ بیله پیژنګلو په خطره کې ده تر دې زموږ کورنۍ معاشرتي نظام په خطره کې دی زموږ تاریخ په خطره کې دی زموږ بیل وجود په خطره کې دی زموږ هغه په وسایلو د پنجاب تالان جوړ کړی دی په دې هر څه کې چې موږ د بیل وطن پښتونستان هغه غږ نه پورته کوو نو په خپله تاسو سوچ وکئ چې د دې څه حل موږ راوباسو محترم وروڼو خویندو منم چې په دې وخت کې زما په دې غږ کې چې دی مخالفت کوي او ګڼي به چېرې دا زه بې وخته کوم یا غلط کوم خو زما په خیال چې دا بې وخته نه دی دا غلط نه دی زما دا یقین دی چې نن کوم ملګري زما په دې خبره باندې زما مخالفت کوي یا مرسته نه کوي ملګرتیا نه کوي څو ورځې پس څو میاشتې پس به یقینا چې هغه ته دا یقین وشي چې پښتانو ته په خپله خاوره د آزاد پښتونستان ضرورت دی بغیر د دې نه پښتانه چې دی نو هغه ځای ته هغه مقام ته نشي رسېدی کوم چې پکار دی پښتنو وروڼو لږ په غور سره تاسو د زړه د خلاص سوچ وکئ زمونږ حقوق د بیل وجود زمونږ د ژبې جامې دود دستور زمونږ د کورني معاشرتي نظام خلاف چې کوم قوانین راوړلی کېږي کومه لوبه چې زمونږ د بیل وجود د ختمولو دپاره روانه ده زمونږ په وسایلو د تالان دپاره چې کم قوانین راوړل کېږي او په کومو طریقو چې دی نو دا پنجاب ته رسولی کېږي که د دې مخنیوی ونه شو نو پښتون چې دی دا به خپل بیل وجود هم دغه کي پښتنو وروڼو خویندو که دا پښتون ورور خپل بیل وجود بچ کول غواړي خپل وسایل بچ کول غواړي چې د په نړۍ کې د اس کې غړي ژوند نو خدای ته وګورئ چې د زړه د خلاصه چې دی د خپل د آزاد پښتونستان دپاره سوچ شروع کړئ غور شروع کړئ زه چې څه وایم دې ته مو ګورئ که تاسو وایئ چې تاسو زما ملګرتیا نه کوئ ما ته پته ده چې تاسو نن زما په خبره بله ځان پوهه نه تاسو پوهه نه خو په دې ځان پوهه کوي دا د پښتنو د هسکې غړي ژوند دپاره د تاریخ د بقا دپاره د بیل وجود د بقا دپاره
دا واحد لار ده چې پښتانه په خپل خاور خپل آزاد پښتونستان ولري. دا ما سره کوشش وکړي چې څومره کولای شي څومره حد کولی شي زه تاسو سره ملګری یم تاسو ما سره ملګری شي د آزاد پښتونستان د غږ پورته کولو لپاره ځکه چې غوښتو حق غواړو دا زموږ حق دی ازادي چې دی نو دا یو بنیادی حق دی ګوره د هر قوم بنیادی حق دی د خپل خاوره د خپل اختیار په مطابق ژوند تیرول دا د هر قوم بنیادی حق دی. غواړم چې تاسو چې دی په دې کې موږ سره ملګرتیا وکړئ چې څه قسمه ملګرتیا تاسو موږ سره کولی شئ. موږ زما ملګري چې دی دې سیس ته غاړه ږدو د آزاد پښتونستان د پاره کار شروع کول غواړو بلکې ګام مو پورته کړی دی په درې طریقو سره به دې دپاره په درې سټیجز سره به دې دپاره مونږ کار کوو. یو آګاهي خبرول پښتانه د پښتونستان د اهمیت نه خبرول دي. اولنۍ کار به زموږ دا وي په هغې باندې ملګرو کار شروع کړی دی د خلکو سره رابطې شروع شوي د خلکو سره انشاءالله نن که یو ملګری یو پښتون ورور یو خور زموږ سره په دې کې نه یوځای کېږي زموږ یقین دی چې هغه په خپله سوچ وکړي په خپله به یې ذهن ته راشي او به زموږ ملګرتیا کوي. نو زموږ اولنی سټیج دی هغه د آګاهۍ سټیج دی چې په هغې باندې کار روان دی او د خلکو سره رابطې شروع دي د خلکو سره پکې هغه کوم چې هغوی ته دا خبر ورکړی کېږي چې د آزاد پښتونستان د پښتنو ته په پښتنه خاوره څومره ضرورت دی. زما یقین دی چې اکثریت به موږ سره ملګري شي او دا یقین تش د خولې نه دی موږ وینو ځکه چې جذبه شته یاري ډېرې دي چې ډېر خلک لا فلحال مخامخ نه راځي د مخامخ فلحال راتلو دومره ضرورت هم نشته دی ځکه چې په یو ځای راپاڅېدل هغه په درېیم سټیج کې پکار دي. دویم سټیج به زموږ چې دی نو جرګه وي کم سیزونو باندې چې موږ پښتانه خپلو کې ځان سره یو خپل دغه بیا به چې دی نو راټولېدو کوشش وکړو را جرګه به شو او په هغه جرګه کې به بیا پښتانه په خپله سوچ وکړي چې یاره موږ څه وکړو څه پکار دي. موږ ضرور نه ده چې هم زما په خبره باندې عمل وشي ضرور نه ده چې د بل چا په خبره عمل وشي جرګه به شو په خپلو کې به کښېنو او بیا به چې دی نو فیصله وکړو چې یاره پښتنو ته چې دی نو د آزاد پښتونستان ضرورت شته یا نشته دی خو جرګه ضروري ده. او بیا د هغې جرګې نه بعد موږ د پاسون طرف ته لاړ شو او ځکه چې دا د پارلمان په لاره ممکن نه ده دا بغیر د انقلاب نه پاسون نه بغیر چې دی نو دا لار نه ده. نو پښتون قوم په اولني سټیج خبرول دي د پښتونستان د اهمیت نه د آزاد پښتونستان د اهمیت نه. په دویم سټیج کې هغه راجرګه کول دي او په درېیم سټیج کې هغه دې خبرې ته جوړول دي چې راپاسي انقلاب طرف ته دا خبره یوسو بدلون چې دی نو دا ضروری دی که چېرته بدلون نه راځي نو موږ به چې دی نو په خپله خاوره لکه د غلامانو دغه شان دي ژوند تېرو. تاسو نن سهار روځئ او سبا سهار تاسو روځئ وګورئ چې ستاسو په ویډیو کې چې کوم پښتانه لګیا دي د هغوی سپروایزر څوک دی نه په دې پېښور کې خاصه توګه د کوم چې پېښور کې ژوند تېروي تاسو وګورئ چې ستاسو په ښوونځیو کې په پښتو وینا جرمانه شته که نشته دی. تاسو وګورئ چې ستاسو بچي ته ویلی کېږي چې یاره کمیس پرتوګ به په خپله خاوره اچوي که نه بچوي دا به د یونیفارم په نوم باندې د ترقۍ په نوم باندې ستا ژبه لاړه ستا جامه لاړه ستا دود دستور لاړل ستا کورنی معاشرتي نظام روان دی ستا په وسایلو ستا اختیار نشته دی. زما ورور چې دی هغه لګیا دی په عربو کې د خلکو چاکري کوي او نور خلک لاړ شه وګوره په دفترو کې وګوره پردي قومونو خلک چې دی نو هغه افسران دي دغه دي. زما په خپله خاوره زما هغه نوکریم نصیب نشته دی. د ټولو نه وروستو چې دی نو اوس یو بل چونکې موږ یو څو ورځې وشوې د آزاد پښتونستان دا غږ پورته کړی دی ځان سره ملګري جوړولو کوشش کوو رابطې مو شروع کړي دي نو زموږ د مخنیوي دپاره کار روان شوی دی. زموږ خلاف د عجیبه غونده کې کارونه روان شوي دي زموږ په دفترو باندې حملې شروع شوي دي زموږ چې دی نو په زموږ د ملګرو
په دفترونو کې چې د نو دغه مشرانو ته ویل کېږي چې را د نوکرونو وباسي چې د دې مقصد څه دی چې تنگ شي او په رزق ته چې دینو هریان شي. زمونږه چې کوم ځای کې چرته څه کاروبارونه وي د هغې د بندولو کوشش روان شوی دی. لږ غور وکړئ چې حق نه در کوم، ستا په وسایلو تا ته ستا اختیار نه در کوم، ستا نه رزق ورکوونکی الله دی، ستا نه رزق نیسم، ستا خلاف ستا خلق را پاسولو کوشش وکړم، ستا د ملګرو د بدنامولو کوشش وکړم. مونږ ته اندازه ده چې زموږ د ملګرو د بدنامولو دپاره کار روان دی، خو ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. دوی خو به هر قسمه پلانینګ کوي، الله تعالی بهترین پلانینګ کوونکی دی. دومره یاد ساتئ پښتنو وروڼو چې بغیر د دې نه سلار نشته دی. تاسو ته د آزاد پښتونستان نه بغیر هیڅ لاره نشته دی. مونږ وکتل د پلار د نیکه د وخت نه مونږ لګیا یو، دا خلک وسایل په وسایلو تاسو ته ستاسو اختیار نه درکوي، ستاسو کورنۍ معاشرتي نظام ته تحفظ نه ورکوي، ستاسو په خاوره ستاسو ماشوم ته ستاسو په ژبه او جامه کې ته تعلیم نه ورکوي، دا ستاسو په وسایلو کې تاسو ته برخه نه درکوي، ستاسو په پیژن پاڼه کې تاسو ته پښتون ټکی نه لیکي. ته په خپله غور وکړئ تاسو پښتنو وروڼو خویندو چې که دا هر څه داسې جاري وي په دې خاوره به صرف د دوی داسې پښتانه پاتې شي چې هغه به صرف د دوی اچھا بچا وي. بس پښتو وینا باندې به هغه ځان ته بد ګوري. نو پښتنو وروڼو خویندو ستاسو نه به دې کار کې ملګرتیا غواړو، ووټ نه غواړو، پارلمان نه غواړو، پارلمان ته تلګ نه غواړو، د پارلمان مراعات نه غواړو، د پنجاب مراعات نه غواړو، ستاسو ملګرتیا غواړو د پښتون قوم د پوهولو دپاره، د خپل پیغام رسولو دپاره، د پښتون قوم د راجرګه کولو دپاره او پښتون قوم د آزاد پښتونستان دپاره انقلاب ته جوړولو دپاره. تمه ده چې تاسو زموږ ټول پښتانه وروڼه خویندې به زما په دې پیغام، زما په دې دغه د زړه په دې خوب باندې پوه شوي او زما د ملګرو سره ما سره چې دی نو په دې کار کې کېدای شي چې لږ ډېر مو زړه ته دا خبرې پرېوتې وي او ملګرتیا ته جوړ شي. خو که نن نه جوړېږئ نو غور وکړئ چې آیا بل څه لار شته، آیا تاسو ته ښکاري چې تاسو ته په دې خاوره باندې ستاسو حقوق درکړول کېدای شي، ستاسو بیل وجود بقا دلته ممکن ده؟ آیا ستاسو په خاوره ستاسو بچی ته ستاسو په ژبه او جامه کې زده کړه ممکن ده؟ آیا په پښتنه خاوره ستاسو په وسایلو کې ستاسو برخه ممکن ده؟ آیا داسې ممکن ده چې پښتون دې په دې خاوره اختیارمن وي او نور قومونو خلق او د هغوی ژبې دي همسایه او میلمانه وي شریک نه؟ آیا داسې ممکن ده؟ دا واحد په پښتونستان کې ممکن ده، په آزاد پښتونستان کې ممکن ده. راځئ چې د یو بل مرستیال شو، د یو بل غږ شو او د پښتونستان غږ جوړ شو. پښتنو وروڼو خویندو الله مو تل ښاد او آباد لره، الله مو په نړۍ کې د هسکې غړۍ ژوند نصیب کړه. د الله په امان.